د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د جنوبي قومونو د یووالي شورا نوې څانګه پرانیستله چې له مخې به یې په یاده سیمه کې د قومونو اړوند ستونزې راټولوي او په حل لارو به یې ورته کار کوي. د دغه شورا د دفتر پرانیستې پر مهال په اورګون ولسوالۍ کې د زون پر کچه غونډه جوړه شوې وه چې د شاوخوا 9 ولسوالیو بانفوذه او قومي مخورو پکې برخه اخیستې وه. غونډې ته د میلمه مدني او رسنیز بنسټ مشر یعقوب خان منظور او عبدالقیوم حلیمي په خپلو خبرو کې وویل د پکتیکا ولایت قومونه د خلکو په یووالي، پرمختګ، ځینو قومي پریکړو او ولسي تړونونو کې تاریخي مخینه لري او تر ډیره یې په ګډه سره د سیمې د پرمختګ لپاره کار کړی، خو په دې وروستیو کې ځینو خلکو او کړیو په خیل سیمې او بېلابېلو نومونو سره ویشلې دي. دوی همدارنګه د دې شورا له مشر غوښتنه وکړه چې یو ځل بیا دغه پاشلې قومونه سره را یوځای کړي او په رښتوني ډول د اورګون زون او په ټوله کې پکتیکا لپاره کار وکړي. زموږ د ټولو باور دی چې دی به دغه تفرقه ختموي. دا د ملیتونو او قومونو ترمنځ دغه وړه ټکي چې ځینې کسانو قصداً پیدا کړي دي او موږ یې سره په ویشلي یو، دی به مو په یوه ټاغه راټولوي. نامننه کومه چې د پکتیکا ولایت یم ته یم هم دفتر ورکړه او د پکتیکا ولایت مشران یم ونازول. د غونډې برخوالو وویل چې په دې ولایت کې لا هم داسې کسان شته چې د ولس وینې زبېښي او یوازې خپل ځان ته کار کوي. په ورته مهال دوی د یادې قومي شورا له مسؤلینو له دې امله مننه وکړه چې د ولس او مهمو کسانو په رایوځای کولو کې هڅې کوي او د سیمې د پرمختګ غم ورسره دی. ویناوالو تر ډیره په یووالي ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې د یوې ټولنې د پرمختګ لوی راز د خلکو په یووالي کې دی. موږ تاسو پلانونه او نیکونه ټول مسایل د جرګې او خبرې له لارې فیصله کولې. چې کوم ځای کې نظام دی، سیستم دی، ملي امنیت دی، ملي پولیس دی، محلي پولیس دی، برحال وسله هلته مواد مخادر ټبلیټکا، شیشه، پوډر سره عام خرڅېږي دي. ټولو مشرانو نه راغواړم چې په یوه لار سره ولاړ شي، په اتفاق سره ولاړ شي. اتفاق د جنوبي قومونو د یووالي شورا د اورګون څانګې نوي ټاکل شوي مشر ملک سید محمد په خپلو خبرو کې ولس ته ډاډ ورکړ چې په ټول توان سره به هڅه کوي دغه تیت قومونه یو ځل بیا سره یوځای کړي او د پوهنیزو، روغتیایي، اقتصادي او نورو شته ستونزو په حل کې به ترې ګټه پورته کوي. چې د ډیرو هلو ځلو په پایله کې د ټولنه رسمي او په 1492 کال لومړی په کابل کې په کار پیل او بیا وروسته یې ولایتونو ته څانګې خپرې شوې. د پکتیکا ولایت د قومونو او قبایلو چارو رئیس خان محمد پکتین د دې ولایت له خلکو غوښتنه وکړه چې د تیر په څیر یو ځل بیا د هیواد په ټولو ملي مسایلو او پروسو کې فعاله ونډه واخلي او چاته د دې اجازه ورنه کړي چې خپل سري وکړي او یوازې د خپل ځان په ګټه شته امکانات او سهولتونه وکاروي. څرنګه ستاسو ته معلومه ده افغانستان یو داسې ولس ده چې هغه همیشه د جرګو او د مرکو ځای پاتې شوی ده. د یادونې وړ دی چې پکتیکا کې قومي جوړښتونه اوږد تاریخ لري او په پخوا وختونو کې به هم د سیمې خلکو ورپېښې ستونزې او ناخوالې تر خپلو قومي مشرانو رسولې او د هغوی پریکړو ته به یې غاړه ښودله چې د جوړجاړي دغه لړۍ لا هم دوام لري.